په والله که مو پرېږدي پرېښودل د تاسو نشه. ستاسو په وجود کې د پنجاب ضرر دی، ستا په ژوندون کې د پنجاب ضرر دی. ته چې مړ شي پنجاب ګټه کوي، ته چې مرې د پنجاب ګټه ده پکې. که ته ژوندی پاتې کېږي د دې کې د پنجاب نقصان دی، د پنجاب پکې ضرر دی. پنجاب ته څوک ډالرې نه ورکوي، پنجاب له څوک پیسې نه ورکوي، پنجاب له به څوک مړۍ نه ورکوي. ستا په قتل باندې مړۍ ورکول کېږي، ستا په قتل باندې ډالرې ورکول کېږي، ستا په قتل باندې د پنجاب ګټه حاصلېږي. ته چې ژوندی یې که نه پنجاب هېڅکله چې دی ګټه ونه کړي. ستا ختمېدل د پنجاب دپاره ګټه ده. نو لحاظه چې کله داسې حالات وي په خطه کې داسې پرابلمز وي زموږ دپاره، نو بیا د دې دپاره موږ ته یووالی پکار دی، د دې دپاره موږ ته یو وحدت پکار دی او د پنجابي سټیټ په مقابل کې ستره مبارزه پکار ده. په دې عدم تشدد باندې نور هېڅ نه کېږي. تر کومې پورې به موږ دا خبرې کوو؟ دا کیسې دا کټارې نور انتن نه ورکوي. موږ باید راپاڅېږو، موږ نور باید موږ راجګ شو. موږ باید د پنجابي ریاست په مقابل کې په کلکه باندې ودرېږو. د پنجابي ریاست مقابل کې باید موږ جهاد اعلان کړو. جهاد موږ سره بله لاره نشته، موږ سره بله هېڅ لاره نشته دی. هر پښتون دې پر دې باندې پوه شي او دا دې ځان سره ومني چې زه که پاتې کېږم، زه که پاتې کېږم نو دا معنی چې پنجاب نقصان مومي، نو بیا پسې راجګ شي. او هر پښتون دې په دې پوه شي زما په پاتې کېدو کې د پنجاب ضرر دی، نو باید زه پاتې شم. او که دا وایو موږ چې روجه ده بس جنت ته یو دوزخ دا مغالبې پرېږدئ، دا مغالبې پرېږدئ. دا جنت ته نه زما دپاره نه دی راغلی، دا جنت د ټولې امت مسلمه دپاره دی. ولې ته نه زه پکې مړ شم؟ دې دپاره باید پنجابی مړ شي. من خو بلا ډېر تلي، زه وایم هر پښتون جنتي دی، هر پښتون جنتي دی. ځکه چې همدا ملایان وایي که نه چې یو شهید به بیا نفر وړي، یو نفر به بیا نفر وړي، او دا سلسله به داسې روانه وي. چا چې د الله رضا دپاره وینه توی کړي. نو 3.5 میلیونه انسانان تا شهیدان کړي، اوس ورته حساب کوه.